آیا تاسو د شوګر ناروغۍ نه په تکلیف کې یاست؟ آیا غواړئ چې شوګر په طبیعي توګه کنټرول شي او ستاسو پر بدن اضافي بار هم نه وي؟ نو دا ویډیو ستاسو لپاره ده. شاهي شوګر نو صفوف د قدرت په ځواک سره دا هربل صفوف د طبیعي غذایي موادو نه جوړ شوی چې پیړیو راهیسې د شوګر ناروغۍ لپاره ګټور ګڼل شوي. دا هغه اجزا دي چې قدرت خپله د انسان صحت لپاره پیدا کړي دي. په انځور کې موجود طبیعي اجزا ګټي کریلا او نورو کږو خوږو اجزا د شوګر کچه متوازن ساتلو کې مرسته کوي. د میوو او سبزیجاتو طبیعي عناصر په بدن کې د شوګر جذب ښه کوي. شنه او مغزي اجزا د بدن کمزوري او ستړیا کمولو کې مرسته کوي. دا اجزا د طبیعي فایبر نه ډک دي چې د هاضمي نظام ښه کولو کې مرسته کوي. د شوګر ناروغان اکثر د وزن ستړیا او سستي ستونزه لري. دا طبیعي اجزا بدن د نقوي ساتلو کې مرسته کوي. ولې طبیعي اجزا مهم دي؟ کیمیاوي مواد اکثر وختي ګټه ورکوي، خو طبیعي اجزا ورو او خوندي طریقه سره اثر ښيي. همدا وجه ده چې د شوګر په اوږدمهاله ستونزه کې طبیعي هربل مواد ته لومړیتوب ورکول کیږي. د شوګر لپاره د خوراک لارښوونې پرهیز وکړئ. خوږو شکر کیک، بسکټ، چړغوړ لرونکي خوراکونه او سپینې ډوډۍ خو کولی شئ وخورئ. تازه میوه او سبزیجات، صحي غلې دانې لکه جوار، وریجې او اوړه، د هډوکو سره نیم غوړ لرونکي مغز لرونکي خوراکونه لکه بادام او اخروټ. د ورځې مناسب مقدار اوبه. شاهي شوګر نو صفوف په ټوله پاکستان کې موجود دی. که ستاسو په سیمه کې ونه موندل شي نو لاندې ورکړل شوي نمبرو سره تماس ونیسئ. ستاسو د لارښوونې لپاره موږ هر وخت ستاسو سره موجود یو.